نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت خبر روانه و. حضور پاک له خدای ډېر لوی شان ورکړی او دا د عقیدې سره تعلق لري چې یو د الله نه لاندې دی باقي په کل مخلوق کې ورته رب العالمین لویه مرتبه ورکړې ده. یو شاعر وایي لا يمكن الثنا كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر. وی چې څنګه د نبی علیہ السلام شان دی د هغه د شان مطابق د هغه صفت وی نشم کولی، ممکنه نه ده. دومره به ویم چې د الله نه لاندې د ټول مخلوق نه اوچته مرتبه لري. دومره لوی شان یې دی چې رب العالمین پخپله فرمایي څومره انبیاء دي که آدم علیہ السلام دی نو فرشتو ته حکم وکوي سجده ورته وکړي. دارنګې د هر پیغمبر د عزت او د احترام الله حکم کړی دی چې عزت او احترام یې وکړي، لیکن د حضور پاک شان کې الله عجیبه الفاظ استعمالی. وی زم په د درود ویم زما فرشتې م پې درود وی او تاسو م پې درود وایئ. په نبی علیہ السلام درود شریف کې الله ځان ملګری ځان یې په دې کې یعنی دی خپله قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو درود وایئ زما فرشتې م پې وایي زه م پې وایم. دا د پیغمبر علیہ السلام ډېر لوی شان دی. او تیره جمعه چې مې درته د معجزاتو د پیغمبر علیہ السلام بیان کړی دی دا هم د حضور پاک لوی شان ته معلومېږي. هره معجزه چې څنګه د نبی علیہ السلام د نبوت دلیل دی نو دارنګې د پیغمبر علیہ السلام د لوی شان دلیل هم دی. جمعې تقریر چې به نبی علیہ السلام کو یو ستن و په جومات کې د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه. نو یو ښځه راله و نبي علیہ السلام ته یې عرض وکړو وی صاحب زما یو غلام دی ترکاڼ دی نو که دې خوښه وي نو به دله څه لرګي ټک وی یو منبر به دله جوړ کړي نو تاسو به په هغې کښېنئ نو دمه به یې. نو نبی علیہ السلام ورته بیا وروستو سوال جواب ولېږه چې هغه خپل غلام ته دې ووایه چې ما له د لرګو یو کرسی جوړ کړي منبر. نو بقیه او علاقه اوس د مدینې مقبره ده هغې کې به د غز دا بوټي ولاړ غرقد ورته وایي د غز د هغې غز د لرګي نه د نبی علیہ السلام دپاره منبر جوړ د هغې 3 پوړی منبر چې یې راوړو کېښوده نو ګوره نبی علیہ السلام د هر شي نه د دین فایده اخیستې ده. په هغې ودرېد او لمونځ یې صحابو ته کو په منبر اوچت چې تاسو د ما نه چل زده کړئ د په دې طریقه لمونځ او چې کله د جمعې تقریر شو نو د هغه ستنې نه را روان شو او په هغه منبر کېناست نو ستنې ورپسې جړا شروع کړه ویې جړل داسې وجړل لکه حدیث کې راځي چې یو بلار به اوښه څوک تنګۍ او چغې وایي هغه په خپل بچي یریږي داسې وجړل. نو حضور پاک مبارک د منبر نظر کوز شو ولاړ او دا هغه ستنې نه یې دا لاس مبارک تو که ځان ته یې رانږدې کړه
نو وی داسې سلګی یووالی لکه یو ماشوم چې جاړي او پلار یا مور یې ځان ته رانږدې کړي او هغه سلګی ویوغلی شي نو فورا د هغه اونې نه یې تپوس وکړو وی وایه اوس تا وجړل زما په لرېوالي دې وجړل نو دوه خبرو کې یوه خبره ځان له خوښه کا یا خو د الله نه سوال کوم هم په دې ځای به د خدای زرغونه کي او کجورې میوه به ونیسې او د دنیا خلک به دې میوه خوري اوچستن وه او یا د الله نه سوال کوم نو تا به الله جنت ته یوسي او په جنت کې به دې زرغونه کي او ټول عمر به د جنتیان میوه خوري کومه دې خوښه یوه خوښه کا که دی خوښه کړې وي چې دلته دا سوال وکړه الله نه چې زرغونه شم او دنیا دا خلک کجور او میوه خوري نو نبی علیه السلام ورته فرمایش وکړو اب هم کېدله دا به هم یو معجزه وه څنګه چې دې ستنې وجړل او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه شوه لیکن ستنه هوښیاره و وی نه د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه مطلب دا که دلته ما کې میوه پیدا شي خو بیا به یو ځل وچېږم او جنت کې خو چېدل نشته او جنتیان به مې میوې خوري وی د الله رسوله دا دویمه مې خوښه ده او نبی علیه السلام وفرمایل دا ستن به الله د قیامت پر ورځ اوچته کړي او دا په جنت کې ښخه کړي او دا به زرغونه شي او جنتیان به یې کجورو میوه وخوري څومره لوی شان دی د حضور پاک معلوم شو چې ستن ورپسې جاړي بیا یو وخت کې په جومات اور ولګېد دا ستن پکې لږه وسوځېده نو صحابه بیا هغه چې نور کوم سوځېدلی سامان و هغه خو یې د جومات نه لرې کړ او د ستنې له کنده وویسته لکه څنګه چې بنده مړې ښخوي هم په جومات کې دننه یې وله کنده وویسته ستنې پکې سملوله او د پاسه ورباندې خاورې واچولې نو د مسجد اوس هم د مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام د جومات چې کم ته ریاض الجنت وایي د هغې خاوره هغه ځای کې چې خلک منځونه کې ستن لاندې پرته که ستن خاورې شوي مي خو د هغې د پاسه په زرګونو په لکونو خلک لګیا دی او منځونه پکې کوي او مبارک ځای کې پرته زمانو حضرت انس د پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابو ته وفرمایل وی یو ماشوم هوښیار غوندې راله وګورئ چې زما خدمت کوي نو ابو طلحه یو صحابي ښځې نوم ام سلیم و د دې انس دا د ام سلیم بچی دی نو ام سلیم ته وایي چې دا انس نوم نبي علیه السلام نه نه پوهېدو چې خدمت یې کوي ډېره ښه نو دې ماشوم راوست د لسو کال حضور پاک ته پرېښود ویې صاحب دې به ستا خدمت کوي ویې ډېره ښه لس کاله دې حضرت انس د نبي علیه السلام خدمت کړی دی وایي په دې لسو کالو کې ما ته اوف قدرې نه دي ویلې نو یو ځل یې دا مور راغله نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله دا انس ستا خادم دی دعا وله وکړه ګوره دې معجزې ته وګوره نو حضور پاک وله عجیبه دعا وکړه اللهم بارک له فی عمره و ماله و ولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچي دې دعا ولا وکړه نو خو د حضور پاک دعا وه دا دعا د نبی علیه السلام فوري قبلېدل دې معجزه ده حضرت انس وایي چې د نبی علیه السلام دعا ما ته ولګېده وی د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجورې چې ده په کال کې دوه ځله میوه نه ده کړې او زما باغ دوه ځله میوه کوي
او مال کې مې دا برکت شو او اولاد کې برکت مې څه دی وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو 200 دي 200 اولاد مې دي وی دا خو مې شمیرلي دي او باقي دې پکې خدای خیر واچوي نورم ډېر راغلی وی دا مې د اولاد برکت دی او د عمر برکت یې دا دی د عمر چې وی سلو ته مې عمر رسېدلی دی نه مې غاښ پروت دی او نه مې ویښته کې سر کې ویښته سپین شوی دی دا د حضور پاک دعا دی معجزه وه د جمعې په ورځ تقریر ته ناستو یو صحابي مخامخ په دروازه باندې راښکاره شو او راتلو سره نبی علیه السلام ته ودرېده وی د الله رسوله لارې بندې شوې مسافر سفر نه کوي ځکه ګیاګانې نشته څاروي د لوږې مړه شو اوبه نشته ختمې دي لارې وچې دي د الله نه سوال وکړه چې خدای باران بخاري شریف کې حدیث دی وی مونږ اسمان ته کتل هېڅ قسمه وریځ پکې نه شین اسمان و د جمعې ورځ د نور داسې دی چې دا توې راپرېښې دی او دې صحابي ودرېده دعا وکړه چې خدای پاک باران وکړي نبي علیه السلام مبارک د تقریر دوران کې لاس پورته کړې وی یا الله دا مخلوق دې سیراب کا او خدای باران وی چې څنګه لاس مبارک نبی صاحب اوچت کړل وی داسې یو غونډس کې وریځ راله مخامخ د مدینې د پاسه شوه او چې پوټینې وریځ راله خوره شوه او خورېدو سره فورا ګړز ګړز شروع شو باران شروع وی داسې باران وشو چې په دغه ورځ هم باران د خالي اتوار ګل نهه چهارشنبه زیارت بلې جمعې دی بله جمعې چې مانځله مونږ سنګرالو بارانونه او دا باران وریږي وی هغه صحابي یا بل صحابي پاسې ای د خدای رسوله لارې بندې شوې د چقړو د لاندې څوک سفر نه کوي او مخکې نو څاروي د تندې لوږې د لاسه هلاکو اوس د باران د لاسه هلاکېږي د الله نه سوال وکړه چې خدای دا باران بند کړي نو حضور پاک مسکې شو چې تېره جمعه د باران غوښته چې لارې بندې دي څوک سفر نه کوي د ګیا د لاسه اوس وی لارې بندې دي چقړو د لاسه څوک سفر نه کوي مسکې شو نو بیا لاس پورته کړ وی خدایه دا باران د مدینې نه لرې کې او په غرونو یې ووری او په ځنګلونو باندې ووری او چې کوم ځای چیني دي په هغه علاقو یې ووری چې دا اوبه پکې زیاتې شي وی چې نبی علیه السلام داسې په ګوته اشاره کوله وی مونږ ورته کتل چې وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې کوله وریځ به داسې تله وی چې مونږ زموږ مو کتل د مدینې نه ګیر چاپېره وریځ ته د مدینه کې ښه مدیدان نور دی او اسمان ښکاري دا فوري دعا قبلېدل دا هم د نبي علیه السلام دوی شان یې معلوم حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ مسلمان و مور کافر مور باوها وی واپس دا خپل د پلان نیکه دین دی اختیار د وینا بیا به مور وه یو ځل راغی نبی علیه السلام د جومات ته وی د الله رسوله وی اوس لاړم مور واله او راته وایي چې واپس د پلار نیکه دین ته رالاړ شه دا اسلام دې پرېږده د خدای رسوله زما د مور دپاره دعا وکړه چې زما د مور خدای مسلمانه نبی علیه السلام لاس اوچت یا الله دا ابو هریره مور مسلمانه او دې کې دا مور یې ورپسې اوس را روان نه دي دوی پسې چې شاته یې وکتل وی د خدای رسول هغه دی راپسې راغله جومات ته راپسې راغله نبی علیه السلام لاس اوچت کړی دی چې خدای دې مسلمانه کې او چې څنګه جومات ته رادننه شوه
نو نبی علیہ السلام وتوی یا ترور یا بیبی یا خورے څنګه رااله وی دا الله رسولا راغله په جدا نیتو مدي دوی په سر روانه شیم چې ستا مخ کې ډبوما دی ولی مسلمان دی خدل تمیله بدل دی نیت بدل شو ما ته ایمان او خای چې خدای مې مسلمان دی دا فورا دعا قبل دل رسول الله مبارک قسم دې لوی شان دی معجزه دا لوی شان حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې سترګې خوب وي د خیبر یو قلعه او سخته قلعه صحابه جنگ وکړو خو فتح نشو او صحابه بیا جنگ وکړو خو بیا فتح نشو په درېیمه ورځ باندې نبی علیہ السلام د شپې نه اعلان وکړ وی سار له به دا قلعه خدای فتح کوي او وی دا هغه چا په لاس به خدای فتح کوي چې د هغه به الله سره مینی او د الله به هغه سره مینی يحب الله ويحبه الله دا هغه سړي به خدای سره مینی د خدای به د سره مینی د هغه په لاس به خدای فتح کوي چې سار وختي شو جنډه ورسره وه صحابه داسې مخکې تېرېدل د هر چا دا ارمانو چې دا جنډه ماله راکړي او قلعه زما په لاس فتح شي ولې چې د چا په لاس فتح شوه د هغه لوی منقبت دی چې د خدای سره مینه ده او د خدای ورسره مینه فورا یې تپوس وکړو وی این علي بن ابي طالب وی علي څه شو وی صاحب سترګې خوب دي ناجوړه دی آشوبې چې شمې دی وی راویې بلی حضرت علی صاحب نبی علیہ السلام نه راوړل په سترګو باندې ولا لاس مبارک راښکل چې څنګه یې په ګوتې راښکې سترګې جوړې شوې حضرت علی صاحب وی داسې سترګې جوړې شوې لکه چې په ما د سترګو د خوب بیماریانو چې ته راغلې دي وی جنډې راکړه چې زه ورځه ستا په لاس په خدای دا قلعه فتح کوي او مخته شو چې څنګه لاړ هغه مضبوطه درنه قلعه وه خدای پاک د حضرت علی رضی الله عنه په لاس فتح نو دا دعا د پیغمبر علیه السلام خو عربه خدای قبله ولا او دا بعضې دعاګانې کې به څنګه وغوښتې ټک په ټک به قبلې دی د دې نه یو د حضور پاک لویه معجزه معلومیږي یو د نبی علیہ السلام لوی شان ته معلومیږي قسم دی حضور پاک له خدای ډېر لوی شان ورکړي پخپله فرمایي ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله جوړ کو د خدای نه سوال وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ د عبادت په وخت کې یا د عبادت چې سړی فارغ شي او دعا کوي نو خدای پاک یې قبلوي نو لومبۍ دعا خو یې دا وکړه چې الله زما د عبادت دا بیت الله جوړ مې کړ خدای دا قبول کړي هغې نه پس ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم خدای موږ ستا تابعدار جوړ کړي نو بیا دعا دا خدای زما په اولاد کې مې ستا تابعدار ډله پیدا کړي او وروسته څه وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الله ستا په دې مخلوق کې زما په دې اولاد کې خدایا یو پیغمبر پیدا کړي چې د دوی نه د دې زما د اولاد نه یتلو علیهم آیاتک استا قرآن خی خلقت یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الحکمت او حکمت وتخی ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم او دا غي تربیت کوي او د باطن صفائی ولا راوړي او د ګناه نه پاکوي رسول الله مبارک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام کوم دعا د بیت الله د جوړېدو نه پس کړې ده نو هغه دعا د ابراهیم علیه السلام ګورې زیبه
چې د دې اولاد زما کې د بیت الله خوا کې یو پیغمبر پیدا کا هغه زیم هغه دعا دی او حضرت عیسی علیه السلام چې زیر ورکړي و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد د عیسی علیه السلام زیر مزیر او شان ته وګوره چې کنه قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ دا آدم علیہ السلام نو اخلا تر عیسی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د هر پیغمبر نه خدای په خپله زمانه کې دا وعده اخیستې طالب کتاب در کومه طالب پیغمبری در کومه دا مې درته درکړله خو که د آخر زمانې پیغمبر ستا په زمانه کې راغی نو ته به په هغه ایمان هم راوړې د هغې امداد به کوې دا څومره لوی خبره ابراهیم علیه السلام ته وي موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته که نبی آخر الزمان ستا وخت کې راغی نو ته به د هغه امتي جوړېږي ایمان به پرې راوړې او مدد به دا لوی شان دی نبی علیه السلام حضور پاک مخبله فرمائے انا سید ولد آدم من غیر فخر ویده دا طول بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولاد سردار یاره دا کبر دا وجنه دا خبرم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت وی ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسی علیہ السلام پورې وی دا ټول به د قیامت پر زما د جنډې لاندې ولاړ وی کبر نه بیدی لواء الحمد یوم القیامه او دا الله د حمد جنډه به زما په لاس کې د قیامت پر ورځ الحمدلله د قیامت پر ورځ چې دا خلک تنګ شي دا ټول مخلوق حساب کتاب به نه کوي او په خولو کې به ټول ډوبي دومره خولې به د خلکو نه وبېږي د دنیا د خولو او د آخرت د خولو منځ کې فرق د دنیا اوبه خو سطح هواره ساتي او د آخرت خوله چې د چا نه بېږي نو لکه د جامو پورې به دا خوله هغه پورې ولاړ اخوا به بېږي نه نو ده پورې به ولاړ خولو کې به جب جوبي دا خلک نه پکې پکې شته او نه پکې ایر کنډیشن شته او نه پکې هوا شته نه د سر سورې پکې شته نه جونګله شته او نه کوټه شته نه سمسه شته او نه غار شته چې سړی پکې پټ یو میدان کې سوځي بلا خلک مرګ هم نشته چې سړی مړ شي د دنیا کې خو تکلیف راغی مړ به شي هلته کې خو مرګ هم نشته ټول خلک به په لوی غم اخته آخره کې بعضې مشران به راغونډ شي وی دا به څه کي وی راځئ داسې کوو چې آدم علیه السلام د خدای پیغمبر دی دا ټول د هغه بچي دي آدم علیه السلام ته وایي خدای ته درخواست وکړي دا ټول مشران سپینګیري چې دنیا هلته خو به د یو شان عمري خو چې کوم هوښیار په دنیا کې سپینګیري دا به یو جرګه روانه شي حضرت آدم علیه السلام مونږ تاله راغلي وو دې اولاد ته دی نه ګور او غټ شو تباه شو خولو کې جب جب دي جنت دوزخ خو یو طرف ته که یا جنت یا دوزخ خو د خدای لپاره خدای ته سوال وکړه چې دې اولاد سره حساب کتاب شروع شي یا جنت دوزخ خو چې دې غم نه خلاص حتی یریحنا من مکاننا هذا چې دې دی نه خلاص کړي دمک کړي تاسو په لا مسله ده چې آدم علیه السلام ته دوی دا درخواست وکړي هغه وایي انی لست هناک دا کار چې ته کولی شي خدای ته به څوک مخامخ کېږي رب العالمین د قیامت نه پس په ځان د قهار نوم یې ښودی اعلان یې کړی دی لمن الملک اليوم چې کله قیامت راشي دا ټول خلک چې څومره دي دا مړه شي او ساګانې ته وځي نو الله به یو اواز وکړي لمن الملک اليوم نن اختیار د چا دی بادشاهي د چا
هیڅوک به جواب ورنکړي څوک شته نه چې آواز وکړي رب العالمین به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغې ذات ته چې یو د شریک نه لري او ډېر زورور دی این ملوک الارض د ځمکې بادشاهان څه شو روزی که نه د ځمکې بادشاهانو روزی څوک کش نشي کولی د الله زور چې راشي د الله زور قسم په خدای که څوک هم ټینګېدی شي د الله زور اخو د خدای قهر د خدای غضب په جوش کې راغلی دی حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نیکه او پلار او پیغمبر روبی پیغمبر د پیغمبرانو نیکه نو لستو هناک د دا کار نشو ولې نشي کولی ما ته الله ویلي چې اونې له به ګوتې نه وړې بوټي له په جنت کې او ما نه غلطي شوې ده ما اونې له بوټي له ګوتې وړلې دي اوس که ما له خدای تپوس وکړي چې دلته وله سپارښونه کې اونې له دې ګوتې ولې وړې نو زه به خدای له څه جواب عصیت رب حالانکې قرآن وایي چې آدم علیه السلام کم وخت کې بوټي له ګوتې وړې نو شیطان قسمونه ورته خوړلي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه ورته خوړلي دی شیطان چې درته رښتیا خبره کوم ستاسو خیر غواړم دې اونې له ګوتې یوړئ دا میوې وخورئ دې کې خیر او قسم یې ورته وخوړو نو ګوره هغې خو د دنیا د دې ظالمانو خلقو قسمونه نور اورېدلې که نه چې دا په دروغه به څوک قسم چې ورته ویې زما د خدای په ذات قسم چپ چپ خدای باندې قسم اولاره چې زه نه خورو هغې خو وایي چې د خدای نوم په دروغه څوک څنګه استعمال د خدای په نوم په دروغه او په دوکه قسم څنګه خوري او چې څنګه ګوتې یوړې بوټي لا نو بس الله غضب په جوش کې راغی تا ته مانه الم انهکما تاسو ما نه وې منې کړې ان تلکما شجره د دې ونې نه چې دې له به ګوتې نه وړې دا ولې مو له ګوتې یوړې قرآن کې الله وی فنسي ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام ته چې شیطان قسم وخوړو نو د هغه نه یېره شوه خبره الله وی زه نه ویم الله وی یېره شوه او دا په پخته اراده باندې د دې بوټي نه پاڼې نه دي شو کولی د بوټي میوې په پخته اراده نه ده شو کولی چې قسم یې وخوړ خبره ته یېره فورا د جنت جامې لاړې ختمې شوې بوټي کې خاصیت ده فورا د اودسماتي فکر جوړ شو اودس په عثمان غواړي فورا لاړې پیدا شوې په خوله کې فورا خوله شروع شوه د وجود نه د دنیا خاصیتونه پیدا شو اوس به څه کېږي اوس ځمکه پکار ده جنت کې نه راکوټې اودسماتې کولی شي آدم علیه السلام د دواړو ضرورت محسوس کړ جنت کې لاړې نه شي دوکلی خوله کې لاړې پیدا شوې جنت کې بوی نشته خوله بدبویه شروع شوه د پیغمبر خوله پاکوي هغسې بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې او بیا هم د جنت سره دغه نه لري صلاحیت ماته نه وي چې دی ګوتې موړی وله الله د قسم وخوړ مونږ خو یېره شواړو پوی نه شو په ځان او ګوتې یې فطفقا یقصفان علیهما من ورق الجنة بربند شو بالکل نو دا حیا د انسان فطري شی دی د جنت پاڼو پسې منډې والې او هغه پاڼې یو بل سره تړلې ځان یې تاولې خدای پاک د جنت نه راکوز کړل دنیا چغې به یې والې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله په ځان هم زیات دی چې د قسم وخوړ چې تا سره مشوره خو کړې وي چې د قسم وخوړ چې د فرشتو سره مشوره خو کړې وي چې الله منې کړي او دې د خدای نوم استعمالي قسم خوري څوک وایي نه شنو دا مو څه وکړل نو آدم علیه السلام به هغه خلکو ته وایي انی لستو هناکم نشم کولی دا کار که ما ته وایي چې تا ونې له ګوتې ولې وروړلې میوه دې ولې خوړله زه به رب له څه جواب وی موږ څوک وی نوح علیه السلام له ورشه ما نه پس لومبی رسول او د دویم نمبر د دنیا نظام او آبادي د هغه نه شوې ده بیا به راشي حضرت نوح علیه السلام
خدای لپاره ته جلیل القدر پیغمبر ستا پلاس خدای دنیا دوباره آباد کړې ده او مخلوق ستا نه بیا خدای آباد کړی دی ستا د ملګرو نه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي لرې شی زه کوم ځای کولی شم مني لست هنا نشم کولی ولې نشي کولی الله ته مې یو سوال کړی و پې خفه شوي په دنیا کې دوه خبرې دي په حدیث کې یو دا چې کوم وخت کې کشته تا خلق اوختل او دریاب چپې شروع کړې ځمکې اوبه راوویستې او د بر اسمان نه اوبه راوورېدلې نو زوی یې ولاړ و زوی ته یې آواز وکړو یا بنی ارکب معانا بچې راشه موږ سره سوچ کړه او ورته څه وایي وایي زه به دې جودي غر ته وخېږم سآوي الی جبل یعصمني من الماء دې غر ته به وخېږم ما به د اوبو نه بچ کړي لا عاصم اليوم من امر الله بچې نن د خدای د عذاب نه بچ کېدل نشته څوک هم نه بچ کېږي مه کوه دا خبرې کولې وحال بینهم الموت چپه په منځ کې مضبوطه راله فکان من المغرقین بچې یې غرق شو الله ته څه وایي یا خدایا ان ابنی من اهلکا تا خو ما ته ویلي چې ستا او ستا بال بچو به بچ کوم په کشتۍ کې نو زما دا زوی ولې غرق شو هغه غرق شو زوی چې د سړي مخکې غرق کېږي نو له صدمه خو راځي که نه نوها انه لیس من اهلکا دا ستا اهل نه دی ستا په لار چې کوم روان دی هغه ستا اهل هذا عمل انه عمل غیر صالح هغه بد عمل دی او ته پیغمبر نو کمانه خدای تپوس وکړي چې تا ولې د هغه کافر بچي دپاره سوال کو چې دا غرق شو نو زه به څه جواب ورکوم او دویم دا چې ما وله دعا کړې وه دې قوم لا څه مې ویلي ما وی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا خدای دا کافران ټول تباه کړه دا ټول غرق کړه یو کور د دوی پاتې نشي انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدای دا کافران که ته جمدي پرېږدې دا دعا یا چې کوم مسلمانان کړي دا راله واپس خرابوي دا خرابي دا واپس کافران کې دي پسې نښتې دي ولا یلیدو الا فاجرا کفارا او خدایا دا تمام امتي نشته چې بچي به نیکان پیدا شي چې څومره ته پیدا کېږي هغه دوی نه زیات ارامیان دا تجربه مې مشوه نه نیم سوه کاله کې ته سړي زوی پیدا نه خدای غرق یې کا نو چې خدای ټول غرق کړل کشتۍ کې ورسره لږ کسان پاتې شو نو که ما نه خدای دا تپوس وکړو چې هلته دې ورته خیرې کولې دلته سفارشونه کې څه جواب نه شم کولی ښه موږ څوک وو یاره وایي د ما نه پس یو لوی پیغمبر دی او د خدای په ډېر مهربانه و ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي دا قوم به په جرګه راشي ابراهیم علیه السلام اے ابراهیم ستا نه خدای لوی پیغمبران پیدا کړي حساب کتاب شروع کوي سم زه وایم په خلا کې زه کوم ځای ویلی د خدای دربار کې څوک طاقت نشي لرلی پیغمبران د خدای دربار کې نشي ویلی نشي ودرېدی نشم ویلی د خدای ولې نه یو درې خبرې مې داسې کړي چې ظاهر کې خو ما په حقیقت کې خو مې ټیک کړي دي خو ظاهر کې شکل ټیک نه دی شکل یې برابر نه دی په خود څنګه یو ځای کې ما ته قوم وی موږ سره اختر ته لاړ شه میلې ده ما وی انی سقیم زه بیمار یم نو د ابراهیم علیه السلام نیت دا ظاهري بیماری نه وه نو هغه ټینشن بیماري ده که نه ده دماغي ټینشن چې زما دا قوم ولې د بوتانو عبادت کوي دا ولې دوزخ ته ځي پیغمبر باندې دا ډېر لوی ټینشن وي لکه دا راته حقیقت دی په علماو دا ډېر لوی ټینشن دی چې دا مخلوق ولې ګناه کې پراته دی دا ولې ګناهونه کوي دا مخلوق دا ولې د جنت نه بل طرف ته راوه دا راته ګوره الله ګواه چې مونږ خپل هم ګناهګار یو ځان صفت ته نه کوو
ډېر ګناهګار یو خو چې دا امت د پیغمبر علیه السلام په ګناه وینو قسم په خدای الله مخفف کېږي ولې دا په ګناه کې پراته دي الله مخفف کېږي نو موږ خو ګناهګار مخلوق پیغمبر خو د ګناه نه پاک دی نو پیغمبر څونه خفه دی رسول الله مبارک الله تعالی فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین یو دا خلق ایمان نه راوړي نو ته ولې ځان هلاکې دومره سوچونه او دومره چړاګانې ځان وجنې دومره پیغمبر علیه السلام پریشان و چې دا قوم ولې نه مسلمانېږي نو نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام وایي چې ما وی انی سقیم نو زما د سقیم نه دا معنی چې ټینشن دی سوچ کې پروت یم بیمار یم روحانی بیمار یم ټینشن کې پروت یم پریشانی کې پروت یم چې امت ولې دوزخ ته روان دی او مطلب دا چې جوړ وجودي خو کېږي طبع ظاهري شکل ټیک نه دی د دې خبرې ځکه سقیم چې سړی ځان ته مریض وایي نو خلک پې د جسماني مریض ګمان کوي نو زه خو جسماني بیمار نه وم ټینشن او درد نه خبره مې ټیک وه خو ظاهر کې شکل ټیک نو او یو دوه نور هم داسې خبرې شوي چې ظاهر کې شکل ټیک نو لکه هغه بوتان چې د مات کړل دړې وړې او قوم چې سنګرانې وې کتل نو بوتان ټول ټوټې ټوټې پراته او تبر ابراهیم علیه السلام راغشتی دی چې کوم مشر بوتو غټ بابا د بابا په اوږه کې اویزان کړی قوم چې د اختر نه راغی څنګه په دې بوتانو ورغلل هغه مندر ته هلته به یې خوراکونه یې ښودي چې دا برکتي شي چې څنګه راغلل او غټ مندر یې کولو که شاهي مندر د نمرود بادشاه مندر لوی عبادت خانه او ورننوتل نو خدایانې ټول ټکو ته ترې پراته دي ټوټې ټوټې پراته دي او من فعل هذا بآلهتنا دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې دا خدایان داسې قمقل هندوان ډېر قمقل مشرکان ډېر قمقل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم یو ولد دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي نوم ابراهیم دی وی ورشه راوړی ابراهیم علیه السلام یې حاضر کړ ورته څه وایي اانت فعلت هذا بآلهتنا زمونږ دا خدایان تاسو ته کوڅدرې کړي دا تا والی دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ویل ډس څوک کوي چې چا سره تماچې او که څوک خالي لاسي وایه تماچې چا سره ورته وی ته برګې د بابا په اوږه کې دی هغه نه تپوس بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وی دا هغه ټوپک چې د چا اوږه کې دی تبرګې د چا په اوږه کې دی غوسه کې راغلی دی دوال کړي دی دا بابا جي دا غټ بوته دا ورته غوسه شوی دی بچو ته کله سړی غوسه شي نو شروع پیو کي که نه نو تبرګې د هغه په اوږه کې اویزان دی وهل ده کړي دي تپوس ما نه کوي فاسألوهم تپوس دی وکړه چې چا والی یې که نه ان کانو ینطقون که خبرې کولی شي نو تپوس دی وکړه هغوی چې یو بل ته وکتل چې بابا خو وال نه شي کولی بابا ځان نه شي راپولی نو غزار به څنګه وکړي او تبرګې په اوږه کې دی نو داسې نو پوه شو چې خو واقعي چې غزار نشي کولی ځان نشي د بل د غزار نه بچ کولی ما له به خورې زوی راکړي ما به د بیمارۍ نه بچ کړي ځان نشي بچ کولی او ما به بچ دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي دا الله نه ساوت چې هر څوک د چا عبادت کوي دا کافر دی مشرک دی خدای پې خبر کوي عبادت او بندگی به د چا کوو یو الله هر گناہ ممکن د خدای د توبه دی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله چې غواړم هر گناہ د تبخل شم به توبې جو غواړم درته بخم قانون می دا نه دی خو بس رحم در باندې کولې شم خو ګوره کمال کافر او مشرک را دي شرک دې کړی دي بالکل دې نه بخم خبره بل علاج نشته دې چې دا توبه دا مې اټل فیصله ده چې رحم نه کوم شرک خدای دې مې شرک نه وکړي
شرک دام دی چې د حضور الله سره دو خدایان باندې شرک فی الذات ورته وایي خدای دوه دي که یو دی وایي یو دی دام شرک دی ګورې چې د الله خاص صفتونو کې الله سره بل شریک ګڼي دا خدای په شان علم د بل چا شته نشته هر ځای کې هر وخت الله خبردار دی هر ځای کې هر وخت کې د هر څیز نه الله په هر ټیم خبردار دی دا د چا علم دی او کدی دا و چې دا علم د پیغمبر دی د حضور پاک دی نو د الله په علم کې د نبی علیہ السلام شریک د پیغمبر علیہ السلام شان خوچته خلکو ته چې نبی علیہ السلام د ډېر لوی شان خاوند دی خو منځ کې د الله سره برابر کا دغه یو صفت دی د علم والا په صفت دی دا زمونږ عقیده درونو په دې ټول ځان پوه کې او ځان خبردار کې چې د غیب او علم چا سره دی ما سوا د خدای نه بل چا سره زه نه وایم قرآن وایي قل لا يعلم الغیب الا هو قل لا يعلم الغیب غیب و علم نشته مگر ما سره بل چا سره نشته د پیغمبر علیہ السلام دومره شان رسول الله مبارک فرمایي اے بندگانو وی زما په مدح کې زما په صفت کې دومره مبالغه مه کوئ کوم چې عیسی علیہ السلام په حق عیسایانو مبالغه کړې او د خدای زوی قولو دا وایي چې د خدای بنده او د خدای رسول د خدای قدرت خدای له چې کوم طاقت دی قدرت دی دا د بل چا شته نشته د خدای کارونو کې هم شریک نشته الله چې کوم نور پیدا کړی سپوږمۍ او نظام چلی داسې بل څوک چلولی شي که دا دې ووایې چې خدای سره په صفت کې بل څوک برابر کړ نبي علیہ السلام مبارک دی ویلي یا په کارونو د الله څنګه کوي داسې بل څوک کولی شي نو دې ته شرک ویلی نه دی نو ابراهیم علیہ السلام په هغې حجت قایمو بل فعله کبیرهم هذا د هغه ته پته وه چې دوی خو نشي کولی دوی ته هم پته ده او ما ته هم پته ده خو په هغې یو حجت الزامي حجت قایمه چې دوی به په خپله و چې هغه بابا خو وال نشي کولی نو زه به ورته ویم چې وال نشي کولی او دا نور ځان نشي بچ کولی نو بیا عبادت ولې کوي نو ظاهري شکل برابر نه کړ حقیقت کې ټیک دی ګورې پیغمبر د ګناه نه معصوم دی پاک دی د دروغو نه پیغمبر معصوم دی ظاهري شکل ټیک دوه شو دریم سوه په لاره چې کله ته د مصر په علاقه روان دی یو ظالم بادشاه هغه چې به چا سره ښځه وه نو ابه یې ترې اخېشتله خاوند به یې وله وجه خو چې چا سره به خور وه نو بیا به یې هغه خور ترې واخېشته او هغه رور به یې وله نه وجه ځکه چې د چا خور وي او چې څوک یې دیوالي نو چې زورور نو دی به وایي چې زه خو بچه او مېړه بیا کو دی مېړه شو خو چې ښځه د چا نه بوتله نو هغه کوم دی صبري دي شي نو ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګېده خو بیا خو ګیر و د علاقې ته راغلی و نو دې خپلې بیبي ته وایي بیبي سارې ته وي یو خبره درته کومه وي دا باقي به م الله مدد کوي خو دا بادشاه به ورته مانه نیسي پولیس والا فوجیانې ګیر چاپېره خواره دي نو ته به یو مهرباني کوې په مخ د ځمکې یو ته مسلمان یو زه مسلمان نو ما ورته دیني رور او خور یو نو ما ورته وویل چې دا زما خور ده ورې ما دروغجن نه کې که تا نه تپوس وکړي نو ورته وایي چې دا مې رور دی نو دا خبرې ټیک وه که نه وه ټیک وه که نه ځکه مسلمان هر مسلمان د مسلمانې ښځې دیني رور او خور وی دا دې څه ده وی دا مې خور ده هغې ته وی دا دې څه دی وی دا مې رور دی هغوی خپل نیت ټیک و ځکه مخکې نه یې فیصله وکړه چې دې نه رور او خور وي خو ظاهري شکل یې ټیک نه وکړ هغې خو پې دا ګمان وکړو چې دا جوړ نسبي رور خور الله بیا دا بچاله کو ابراهیم علیه السلام هم بچ شو او د بیبي ساره هم خدای پاک محفوظه دا الله ډېر لوی ذات زور دی پیغمبر سره خدای مدد کوي داسې مدد یې ورسره وکړو چې بیبي سارې تاسو ته په کافر لاس ور واچو نو به فالج به و وی ما ته دا وکړه بیا نه کوو بیا به روغ شو په دعا د بیبي سارې بیا به یې لاس ور اچو بیا به هلته کې پرېوته فالج به و درې ځله دا چلو شو قوم ته وایي دا لرې کې مانه او یو نوکر بي هاجرې وله په انعام کې ورکړه
او بیا ابراهیم علیه السلام پړه کې هو پریشانی وی که بنی کہ اسلام تا خضر رشتیا وای کہ درو وای نو خدای پاک لکه څنګه ټي وي کې تاسو یو شیخ کاری یا په کمپیوټر کې درته یو شیخ کاری دغه رنګ دا منظر خدای ابراهیم علیه السلام ته لری دی نه خاو اے معجزه یہ سنگراله او ته بي سارا وی خدای پاک دا کافر هغه سکیم خاورو کې واچو زمان هغه لاسم ما تر او نه رسید وی ساری دا اراته تموایا ما ته خدای ارس خودلې بی بی ان ابراهیم علیہ السلام بسوي دا درې خبرې مې د خلې نه وتی دي دروغ نه دي اشتیا دي لیکن ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی مانا که خدای ته پوسو کو جدا دی ولې حسنات الابرار سیئات المقربین دا خبرې ولې کولې که نور څوک داسې وی با تب داسې خبره کوله چې ظاهر کې شکل یې ټیک ټاک نو دا څه جواب وایي وی موږ څوک وی موسی علیہ السلام دی براشي موسی علیہ السلام هغه ته فریاد وکړي چې دا خلق په خپلو کې جب دي او هلاک تب مرګ نشته او هلاک خدای ته سوال وکړه موسی علیہ السلام بسوي لستو هناکم دا کار نشم ولې د دوو کسانو جوړه مې کولا دوه روان و یو پکې شیطان او سوق مې ورکړ مردار شوی دو کسانو یو بل سره په جګړه یو د فرعون د قوم یو د موسی علیہ السلام د قوم د فرعون قوم ولا د موسی علیہ السلام په قوم ظلم کاو زیاتې په کو وهټه کوي دی راغی وته وی ظالما دا شکه وی دا واشه تم پکې لا خبره کې نو موسی علیہ السلام یې غوسه کو یو سوکې ورکړ فوق ضرور او چې ورې کنا غپرې وتلا نه مړ او هو داس ما غوتا دبخه سپیع مور کولا ادب میں خومین کی قواغل ظالم پوزا کے ساتھ اخولان مرش نو کمانا خدای تپوسو کی جدا دیوالی وجه نظر خدای رسا جواب منسوکو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تبراش اگر تب فریادو کی جو خدای تسوالو کا حساب کتابو کیا بہت اسوئی وینا شب کھول پتا کو دیر میرا بانا خدای دا مور نے پیدا کری بید پلارنا او دنیا کې داسې طاقت درکړو چې مړي بستا پلاس خدای جم دي کول براګیان به جوړېدل وړاندې به جوړېدل الله خدای ته سوال وکړه وی زما عیسایانو عبادت کړي ما ته خدای وی نو کمانا الله تپوس به ما نه خامخا کې دا ودتا وی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهه اسره تاوت ویلی چې زمو د ما د مور عبادت وکړي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي دا الله د خبرې په دومره زوري چې د عیسی علیہ السلام د هر وختنه به د خولې په ځای وینه راوړي ما قلت لهم الا ما خدای چې تاسو ویلي ګورې ما هغه ویلي تا ته پته ما نه دی ویلي نو کمانا را تپوسو کسی جواب ورکو نو خلق بھئی منسوکو منکو غرق شو وی ایتونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تلرشے صلی اللہ علیہ وسلم اپا خدای دیر زیاد کی جاتی او خدای تا دیر خواست ورشے بنور مگر دے دا خلق براشی نبی علیہ السلام دا دې ټول یوازې امت بني ټول به خدای ته درخواست وکړه سوال وکړه چې دې مخلوق سره الله حساب کتاب شروع کړي غرق شو رسول الله مبارک بسوي انا لها دا کار زه کولی شم نور به وایي انی لست هن نشم کولی نبی علیہ السلام بسوي زه کولی شم دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری مسلم د ډیرو کتابونو مضبوط حدیث ته ویلال بشم د الله د عرش د لاندې به سجده ولګو او داسې حمدونه به الله ادا کړم چې اوس زما لکې نشته هغه وخت به ماته الله وښایي د عرش لاندې به سجده ولګوم څومره سجده د دنیا د اور وزو برابر سجده هلته خو شپې ورځې نشته خو د دنیا په اندازه د یوې هفتې برابر سجده به مې لګو نو حضرت جبریل علیہ السلام به راشي نو ما ته به وي ارفع سر دې پورته کړه
اشفع تشفع، شفاعت کوستا شفاعت قبلی، سوال کوستا دعا قبلی. شابه نو زبا لومبے په مسلم کې دا روایت دی، بخاری کې بل شانتی دی، هغه رستو درته وایم یا الله د مخلوق سره دې حساب کتاب شروع، دا سوال به الله به حساب کتاب شروع کول به ګراني، خو چې کله شروع کی د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به الله ټول انسانانو پیریانو سره حساب کتاب، دا لومبې د هغې نه پس به بیا سجده ولګو، دا خو د ټول دپاره بیا به د خپل امت دپاره سپاره شروع شي. ای خدایه نه الله به ورته وایي ښه دا چې دومره ګناهونه یې کړي هغه درته معاف کړو، څه ناڅه به خدای په دوزخ کې سزا ورکړي دي ګناهګارو له، او څه به یې د پیغمبر علیه السلام په سپارش راوباسي. نو نبی علیہ السلام فرمائی بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، دا اللہ دا حمد جنڈا با دا قیامت پر زما پالاس کی دا مقام دا حمد دے. اچھی من دا بان نپس وایو کنا کہ اللہم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، دا مقام محمود مونږ یې غواړو د نبي علیه السلام لپاره. وی انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت په ورځ زه د ټول آدم علیه السلام د اولاد سردار بیم، او زما په لاس کې به د الله د حمد جنډه وي، او آدم علیه السلام آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت، ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام پورے قیامت پر زما دی جنډې لاندې ولا، او د ټولو نه مخکې وی مونږ د ټولو نه اخیری امت یو، او حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي. دا لویه خبره، او جنت ته به زما او زم امت د ټولو نه په زیات تعداد کې داخلي. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایي وی ما ته خدای امتونو خور، یو پیغمبرو هغه سره به یو کس روان، یو امت، یو سره به دوه روان، یو سره قوم، بل سره ډله، بل سره ډله، بل سره ډله. وی یو دا اسمان دا غاړه مې ولیدله چې داسې یو شان ډکاوه. وی ما جبریل علیه السلام ته چې دا جوړ زما امت دی، وی نه دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان. وی دې نه پس مې د اسمان دا غاړې ولیدې چې دا ټولې ډکې وې، وی مې چې دا څوک دي، وی دا ستا امت دی. د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت دی. او که ته وایې دا ډېر دي نو ځکه ډېر دي که نه، نه حدیث د بخاري دی، وی ستاسو مقدار د نورو ډلو په مقابله کې داسې دی لکه د سپین غوی په شا کې چې یو تور داغ، د یو سپین غوی په شا کې چې تور داغې دومره تاسو لګي. نور امتونه ستاسو نه ډېر زیات، ډېر انتهایی زیات، یاجوج و ماجوج تک څومره دي او نور څومره دي، او بیا به د دوی سه جنتیان رسول الله مبارک ته امت، او یو حصه به د ټولو نه وي، او چې کله د جنت ته د ټولو نه مخکې به وي زما امت جنت ته داخل، او چې جنت ته ورځم نو ټولو نه مخکې د جنت دروازه به زه وړقومه، نو دننه به ماله څوکیدار اواز راکړي څوک یې، زه به خپل نوم ورته واخلم، بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې تر څو دې نه راغلی سره د امته او د جنت دروازه باندې نه داخل شوی نو نور څوک به هم نه داخلی، څوک به نه پرېږدي. الحمدلله دا لوی شان دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی، نبی علیہ السلام وی زما چې کوم حوض دی کوثر، وی په دې ته به د ټولو نه زیات خلک راځي، او به بس په خپل لاس به د امت له اوبه ورکوم، اوبې د شاتو نه خوږې دي، د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه زیات دي. یو ځل چې چا اوبه وڅښلې تر ابدالابد پورې به تږي نه شي. دا د رسول الله مبارک لوی شان.
مارون قرآن کې الله وکانا فضل الله علیک کبیرا پدا د خدای ډېر لوی احسان ډېر لوی احسان حضرت آدم علیہ السلام یو حدیث کې راځي چې کله خدای پیدا کو بی بی حوا پیدا کړ نو آدم علیہ السلام کې فطری تقاضا او بی بی حوا ته ورنږدې شو نو یې صبر کاوه نکاح دلته تړاو ډېر ښه په جنت کې ولا خدای نکاح کړ وی مہر به ورکړي آدم علیہ السلام ته وایي مہر به ورکړي الله مہر څه ته وایي وی زما د آخر زمانې پیغمبر باندې یو ځل درود شریف ووایه دا د مہر شو د نبی علیہ السلام یو ځل درود شریف د بی بی حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مہر دی او چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی جړلې نو دا به وی خدایا تا نه سوال کومه ستا په لوی ذات باندې او هغه درته وسیله کومه چې تا په عرش د خپل نوم سره د چا نوم لیکلی دی هغه خو لیدلی و که نه لا اله الا الله محمد رسول او عرش چې د خپل نوم سره چا نوم لیکلی دی د هغه په خاطر په هغې د هغه په وسیله د نه سوال رونو دا دومره لوی عظیم شخصیت خدای موږ له راکړی نبی علیہ السلام وایي وی د ټولو نه اوله مې د ټولو نه اخره مې ما نه بل وروستو بل پیغمبر به نه راځي د آخري پیغمبر او مثال یې ورکوي وی زما د نورو پیغمبرانو داسې مثال دی لکه یو بلډینګ یو خشته بلډینګ دی یو سړی ته تاویږي د یوې خښتې دی پکې خالي پروت دی نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلی بلډینګ دی خو دا ارمان چې که دا یوه خښته پکې خالي ده که دا پکې وي نو ډېر ښکلی به حضور پاک وایي د دغې پیغمبرانو د بلډینګ د آخري خښته زه یم د پیغمبرانو بلډینګ په ما ډولې شوی دی هغه نیمګړی خښتې ځای پکې پوره دی د بلې خښتې ځای پکې نشته ما نه بس بل پیغمبر به نه دومره عظیم پیغمبر موږ له خدای نه دا مو ایمان دی چې قیامت پر ورځ زموږ ملاقات به ورسره قبر کې به د حضور پاک متعلق زموږ نه سوال کېږي قیامت پر ورځ به زموږ ملاقات ورسره کېږي په حوض کوثر زموږ ملاقات به ورسره کېږي نو لږه حیا خو به کوو که به نه کوو چې ملاقات ورسره کېږي نو چې کم از کم د حیا ځای خو مو پرېږدي هسې نه داسې ونه شي چې فرشتې مو کلک ونیسي چې مو ورته د حوض کوثر قسم په خدای بخاری کې راځي وی بعضې کسان به او نبی فرشتې به ملي کې د ما حوض ته به یې نه پرېږدي زه به آواز وکړم چې ملګري مې دي ملګري مې دي وی په دا پرېږده ولا ستا ملګري تا ته پته نه لګي چې ستا نه پسې څه کړي دا بعضې کچه مسلمانانو د درېو څلورو ورځو د درېو څلورو ورځو مسلمانانو خو چې علیه السلام وفات شو نو واپس مرتد شو وی زه به وایم کما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت خدای زه خو ما خو په ژوند کې لیدي نو دا ما سره نو بیا وروسته ته خبردار نو هسې نه فرشتې په منځ کې حایلې شي او موږ حوض کوثر ته ځو مټه مو نیسي چې مور دی ته د پیغمبر په لاره تللی سه چې اوس وله وبوله د حضور پاک تابعداري به کوو یاد وساتئ د نبی علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام نزدېکت او د حضور پاک د شفاعت تمه کول او د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جنت ته تلل د هغې لویه ذریعه د پیغمبر علیہ السلام تابعداري ده یوازې په ژبه نه چې د ما محبت دی او زه عاشق یم محبت دی او زه عاشق یم او کار د اغیارو کې او تمه ده الله نه د پیغمبر علیہ السلام ملګرتیا کې د نبی علیہ السلام دونه خدای فضل وکړ په موږ او کرم یې وکړو چې د حضور پاک امت کې پیدا کړو لوی عظیم پیغمبر یې راکړو نو موږ به د دې خدای د دې احسان شکریا ادا کوو که به نه کوو شکر دا دی چې موږ د نبي علیہ السلام تابعداري وکړو د هغه په نقش قدم لاړ شو د هغه د سنتو اتباع وکړو هغه چې په څه خفه کېده د هغې نه ځان وساتي او د هغه د امت خیرخواهي وګورئ امت په منځ کې فساد پیدا کول امت ته کنزل کول امت په منځ کې جګړې پیدا کول شیطانت کول امت ته سپک قتل دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ده خدای دې د ګستاخۍ نه
او الله د حضور پاک تابعداري نصیب وکړي. یو ملګري سخت پریشان یم وایي او دعاګانو درخواست یې کړی دی الله دې پریشانونه وساتي او دعاګانې دې ورته خدای قبولې کړي. یو مریض په هسپتال کې دی الله یې د دې مریض هم شفا ورکړي. جمعې مبارکې پر ورځ خپله محله کې ماسپښین لمونځ په جمع کول څنګه دي؟ بانډو کې خیر کومو بانډو کې جمعې لمونځ نه کېږي هغه کې د ماسپښین لمونځ په جمع کولی شي، نورو کې به نه کوي. یو ښځې خاوند مړ شوي وي او عدت یې پوره شي د خاوند قبر له مقبرې ته تلل څنګه دي؟ نو د ښځو چې عدت یې پوره شي څه لازمه نه ده چې بعضې ښځې خو چې عدت پوره شي فورا د خاوند قبر ته ځي، دا نه څه لازمه نه د شریعت حکم دی چې خامخا دې لاړه شي. د عدت د ختمېدو داسې سنت طریقه نه ده چې د خاوند قبر ته هسې زوړ خاوند دی او خاوند یې پاتې شوی دی نو که د هسې قبر له ځي په پرده کې نو خیر دې شي قبر را په پرده کې او دغه دی دا نور دا د عدت په احکاماتو کې یو حکم نه دی چې ګنې عدت اخلاص وي خامخا د خاوند قبر له لاړه شي. هم یو مسافر دی دعا غواړي مصیبت کې مبتلا دی او خدای د دې مصیبت نه وساتي. مصیبت څه مصیبت دی ما ته ووایه نو د هغې وظیفه دې غوښت سره بیا به درته ووایم. یو بل زموږ ملګری دی دعا وکړئ هغې ته هم څه پریشاني دا بله ورځ پېښور کې ما ته ویلي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د هغه پریشانو نه په خیر خلاص کړي. او څه دوستان دي د کارخانو مارکېټ هغې هم دعاګانې غوښتې دي. خدای چې چا دعاګانې غوښتې دي موږ نه په ټلیفون په ذریعه یا داسې تاسو نه یې غوښتې دي دا ټولو دعاګانې قبولې کړي. الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي. خدای د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. خدای عملي د هغه محترم مینه زموږ نصیب کړي او پروردګاره زوال د ایمان نه مو ساتې. الله که څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. خدای که څوک تنګدسته او قرضداران دي د حلالو فراخه رزق یې نصیب کړي. که دا چا یو بل سره روان دي دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدلې کړي. کاروباري حضراتو الله په کاروبارونو کې برکت واچوي. د چا اولاد دي خدای نارینه اولاد وله ورکوي. الله د چا په زړه کې څه حاجت دی شریعت سره موافق خدای حاجتونه یې پوره کړي. د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. ډېر خیر د دواړو جهانو هم نصیب کړي او آخر وخت یې په فریضه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو اوریدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزات د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.